السلام علیکم دوستانو، رشید خان وای غواړم چې د افغانستان لپاره په څلورم پوزیشن لوبه ترسره کړم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ارلونډر لوبغاړی رشید خان د کورټلي اینډ کرشما شو ژوندۍ بڼه بحث کې وویل نوموړی د ورو بالینګ یا توپچونې ترڅنګ اوس ډیر کار په توپخانه هم کوي. نوموړی وویل چې غواړم راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان لپاره په څلورم یا هم پنځم پوزیشن لوبه ته ځان رامخکې کړي. د تیرو 2 یا 2.5 کلونو راهیسې زیات کار په توپخانه کوم ترڅو وکولای سم په وروستي اردار کې د لوبډلې لپاره 20 یا 25 چټکې منډې جوړې کړم. په دې هیله یم چې راتلونکو څو کلونو کې د لوبډلې لپاره په څلورم یا هم پنځم پوزیشن لوبه ترسره کړم. رشید خان چې په شلاوریزه فارمټ کې په شو لوبو کې شهرت لري ترڅنګ یې ټیسټ کرکټ کې هم ښې لوبې کړي. نوموړی په 6 ټیسټ لوبو کې 106 منډې جوړې کړې دي، همدا شیان یې 14 وکټې هم ترلاسه کړي دي. نوموړی د ټیسټ کرکټ او شلاوریزه کرکټ د توپیرونو په اړه وویل خو زه له ټیسټ لوبې سره مینه لرم. تیرې 15 ټیسټ لوبې مو د مختلفو ټیمونو خلاف ترسره کړي دي. زما په خیال ټیسټ کرکټ ماته دا فرصت راکړ ترڅو زه خپلې لوبې ته پکې وده او اصلاح ورکړم. ټیسټ کرکټ د لوبې یو داسې بڼه ده چې تاسو پکې خپل مهارت ازمایلی سئ. په شلاوریزه لوبو کې بیا دومره وخت نه وي چې تاسو پکې خپل مهارت وازمایئ. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې رشید خان د شلاوریزو لوبو کپتان ټاکل شوی دی. وبګورو چې د نوموړي تر کپتانۍ لاندې افغان کرکټ لوبډله نړیوال جام کې څرنګه سیالي ترسره کوي. پاکستاني کرکټ ملي لوبډله یو ځل بیا د انګلستان لخوا له ماتې سره مخ شوه. د انګلستان او پاکستان ترمنځ د ورلډ کپ سوپر لیګ د 3 ورځنۍ سیالۍ لړۍ دویمه لوبه هم ترسره شوه چې پکې کوربه انګلستان په 52 منډو بریا خپله کړه. په سیالۍ کې پاکستان د ټاس ګټلو وروسته انګلستان ته د توپوهنې یا بیټینګ بلنه ورکړه. انګلستان د لوبې په 45.2 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 240 منډې وکړې. پاکستان ته یې د 248 منډو حسان هدف کېښودی. انګلستان ته فلیپ سلټ 60 منډې وکړې، جیمز وینسي 56 منډې وکړې، لیوس ګریګوري 40 منډې وکړې. پاکستان ته حسن علي 15 لوبغاړي وسوځول. پاکستان د ټاکلي هدف په تعقیب لوبه پیل کړه چې د لوبې په 41 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 195 منډې وکړې او لوبه یې د 50 منډو په توپیر وبایلله. پاکستان ته سهود شکیل 56 او حسن علي 1 زیاتې منډې وکړې. لیوس ګریګوري چې د 40 منډو ترڅنګ یې 3 لوبغاړي هم وسوځول د لوبې غوره لوبغاړی هیلان سو. په دې سره دا 3 ورځنۍ سیالۍ لړۍ انګلستان 2-0 وګټله. د لړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره سي. په پرلهپسې 2 سیالیو کې د ناکامېدو وروسته بابر اعظم ته د خطر زنګ ووهل سو. د انګلستان خلاف پرلهپسې 2 سیالیو کې د ناکامېدو وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر بابر اعظم د 500 اوریزه فارمټ درجه بندۍ کې لومړی مقام هم په خطر کې دی. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر بابر اعظم دا مهال د 815 پوینټونو په لرلو سره د 500 اوریزه فارمټ لومړی مقام لرونکی توپوهونکی دی، په داسې حال کې چې د هندي لوبډلمشر ویرات کوهلي د 850 نمرې په لرلو سره دویم مقام لري. بابر اعظم د انګلستان خلاف لومړۍ سیالۍ کې په 0 او په دویمه سیالۍ کې په 19 منډو وسوځېدی چې د نوموړي په پوینټونو به منفي اغیزه کولی سي. ټاکل شوې ده چې د کرکټ نړیوالې شورا ICC به د یو ورځنۍ سیالۍ نوې درجه بندي د انګلستان او پاکستان ترمنځ لړۍ پای ته رسېدو وروسته اعلان کړي چې ممکن بابر اعظم به خپل ځای هندي لوبډلمشر ویرات کوهلي ته پرېږدي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.